ازادۍ په باره کې زه په مختصر ډول باندې دومره ووایم چې ازادي دا د یو ملت د یو قوم او د یو هیواد د شاته پاتې کېدو په پرمختګ کې ډېر یو مهم رول لري. هغه ملتونه او قومونه چې هغه ازادي لري، خپلواکي دي، هغوی پرمختګ کړی دی، او هغه ملتونه او قومونه چې هغوی د بل چا غلامان دي، د بل چا مستعمره ده او د لاس لاندې دي، هغوی همیشه دپاره په ډېرو کارونو کې شاته پاتې شوي دي. نو الحمدلله په افغانستان باندې د ازادۍ څادر خپور دی. موږ په دې باندې خوشحاله یو. الله رب العالمین دې د ازادي همیشه دپاره ولري، او ټولو افغانانو ته او ټولو هیوادوالو ته مې دا درخواست دی چې هغه د ازادۍ شکریه ادا کړي، او همدارنګه د دې ازادۍ د بقا لپاره هلې ځلې وکړي، او د دې ازادۍ د همیشه پاتې کېدو لپاره چې کوم دی نو خپل ټول وس او طاقت دا هم د دې لپاره استعمال کړي، ځکه دا یو عظیمه خوشحالي ده چې الله رب العالمین موږ باندې راوستې ده، او موږ یې قدرداني کوو. د الله نه دا سوال کوو چې الله یې همیشه په موږ باندې ولري.